د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای د درانه پیټې پروا مې نسته، د خره په لکۍ پورې تړل مې ځوروي. وای په پخوا وختو کې یو ډیر موړ او خان سړی و چې خورا ډیر سره او سپین زر یې درلودل. پر دې سربیره خورا ډیر وزې، پسونه، اوښان، اسان او خرونه هم درلودل. یو وخت خان ناروغه سو. زامنو یې د هغه وخت ټول طبیبان ورته راوستل او ډیر پیسې ورکړې چې د خان علاج وکړي. طبیبانو چې هر څومره خپل وس وکړ او خان ته یې ډول ډول دواوې ورکړې، خان بیا هم جوړ نسو. د خان ناروغي ورځ په ورځ ډیرېده. خان پوه سو چې نور نو نه جوړیږي. زامنو ته یې وویل چې زما ټول خپلوان او نوکران راولئ. زامنو هم خپل ټول خپلوان او نوکران ورته راوستل. خان وویل چې زه نور نه جوړیږم، ستاسو څخه هیله کوم چې خپل حق را خپل کړئ. که ما بد در سره کړی وي او یا مې ستاسو حق خوړلی وي نو ما وبخښئ. ټولو په یوه خوله وویل چې خان صاحب خدای دې تا وبخښي، موږ بخښلی یې. تر دې وروسته خان وویل چې زما څاروي هم راولئ، زه غواړم له هغو څخه هم بخښنه وغواړم. زامنو یې د پلار امر پر ځای کړ او ټول څاروي ورته راوستل. خان وویل چې تاسو زما سره ډېرې نیکۍ کړې دي. په هر ډول سخته ورځ کې مو زما مرسته کړې ده. زه چې هر څومره پیسې لرم دا ټولې ستاسې برکت دی. بیا یې یوې وزې ته وویل چې کیدای سي ستاسو سره به مې ظلم کړی وي او یا به مې وږې تږې پرې ایښي یاست. اوس زه مرم، هیله ده چې ما وبخښئ. وزو ورته وویل چې خدای دې تا وبخښي، موږ بخښلی یې. بیا یې هر یوه پسه ته وویل چې تاسې هم ما وبخښئ. پسو ورته وویل چې موږ هم بخښلی یې. وروسته یې خرو ته وویل چې زما له لاسه پر تاسې ډېرې ستړیاوې، لوږې او تندې تېرې سوي دي. زما له لاسه مو ډېر وهل ټکول خوړلي دي. زه پر دې کارونو ډېر پښیمانه یم، هیله ده چې ما وبخښئ. خرو ورته وویل چې موږ هم بخښلی یې. په پای کې د اوښانو وار راغی. اوښانو ته یې وویل چې تاسو زما په خاطر ډېر خوارۍ ګاللې دي. په ورځو به وږې تږې پاته وست. په سرو غرمو او سرو ریګو کې به مو مزلونه کول. زما لپاره به مو ډېر درانه بارونه وړل. ټولو اوښانو وویل چې موږ بخښلی یې، خو په پای کې یو اوښ پاته سو. خان ورته وویل چې پر تا مې هم ډېر ظلمونه کړي دي، ډېر مې ستړي کړي یې. زما ښه په یاد دی چې یوه ورځ مې پر تا خره او آس پیټې بار کړي وه او په یوه اوږده سفر روان و. په لاره کې خر په یوه کنده کې ولوید او یوه پښه یې ماته سوه. ته سره له دې چې خپل پیټی دې درلود، ما د خره پیټی هم در باندې بار کړ. په هغه ورځ که څه هم ډېر ستړی سوې، خو په خوله دې څه ونه ویل. زه د هغې ورځې د ظلم له امله ډېر شرمنده یم. اوس زه مرم، هیله ده چې ما وبخښې. اوښ ورته ویل چې ستا لخوا وهل، ټکول، لوږې، تندې او ستړیاوې مې ټولې در بخښلې دي، خو یوه ورځ دې ما ته ډېر په سپکه سترګه کتلې دي، هغه نه در بخښم. تا به کله ناکله زما مهار د بل اوښ په لکۍ پورې وتاړه او زما واک به دې هغه ته ورکړ. په دې کار مې هیڅ پروا نه کېده، ځکه چې اوښ زما سیال، زما سره برابر او زما له قوم څخه و. خو یوه ورځ دې زما مهار د خره په لکۍ پورې وتاړه او خر دې زما واکمن او رهبر کړ. په دې ورځ دې ما ته ډېر په سپکه سترګه وکتله چې تر اوسه مې نه هېرېږي. زه ستا ټول ظلمونه او جفاوې بخښم، خو دا ناځواني دې نه سمه بخښلی. خان د اوښ په دې خبره سم پوه نه سو او بیا یې د درانه پیټې له امله معذرت وغوښت.
خو اوښ خپله کیسه بیا تکرار کړه او ویې ویل د درانه پیټې پروا مې نسته، د خره په لکۍ پورې تړل مې ځوروي. یادونه: دا متل په کندهار کې ډیر ویل کیږي. کله چې د سیال سړي واک ناسیال او ناځوانه سړي ته وسپارل سي، په تیره بیا دا چې ناسیال سړي ته مشرتوب وسپارل سي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1387 شمسي کال په کابل کې له ښاغلي عبدالمجید لودین څخه اورېدلې ده. نوموړی اصلاً د کندهار د ښار د 4مې ناحیې د دفتر د کوڅې اوسیدونکی دی، خو اوس په کابل کې اوسیږي. څه ښه یې ویلي دي، د درانه پیټې پروا مې نسته، د خره په لکۍ پورې تړل مې ځوروي.